زما د تره زوی فال دی. فاله دلته راسه. هی ساله څه خبرې دي؟ دومره څه نسته، هم دلته ناست یم. سوچ مې کوه چې څه وکړم. ښه نو راځه ما سره مرسته وکړه. زه غواړم د شکلونو یوه ټولګه جوړه کړم. ښه نو زه در سره څه ډول مرسته وکړم؟ ته دا شکلونو ته وګوره. نه پوهېږم چې څنګه یې یو ډول وویشم. ښه دلته ډېرې لارې سته چې د هغو په مرسته یې په ډولونو ویشلی سو. لومړۍ لاره دا ده چې پیدا کړئ چې هر شکل څو ځله لري. نو لاره یې دا ده چې ځان پوه کړئ چې هر شکل څو ځلې لري. خو په دې څنګه پوه سم؟ ښه راځه هر یو به یې بیل بیل وګورو. هو پیدا یې کړو چې څو ځله لري. ښه په دې لومړي شکل کې دا یو ځلي ده. دا مستقیم خط چې معلومیږي کوم چې د دوو کونجونو ترمنځ تېر سوی دی. نو دا یوه ځلي، دا دوه ځلي، درې ځلي او دا هم څلور ځلي. نو په دې شکل کې موږ څلور ځلي لرو. ښه په دې خو پوه سوم. دا بل شکل څه رقم دی؟ ښه راځه ویې ګورو. دا هم هماغسې دی. په دې شکل کې هم دا یوه، دوه، درې او څلور ځلي سته. او دا شکل څه ډول کیږي؟ ښه نو دا یوه جالبه شکل دی ځکه دا شکل نه کوم کنج لري نه هم کومه ځلي، یعنې هیڅ مستقیم خط پکښې نسته. او یو ګرد شکل دی ځکه چې کنج نه لري. نو د همدې لپاره ځل هم نه لري، یعنې دا یو دلیل دی. نو لیکم چې دا شکل 0 ځل لري. ودرې لږه پاک ولیکم. هو زما پاک شیان ډېر خوښیږي. نو 0 ځل او 0 کنجه. راځه د ټولو شکلونو لپاره به یې ولیکم. نو دې شکل کې 4 ځلې دي. اوس به کنجونه هم وشمېرو. دا یو کنچیره چې 2 ځلې سره نښلي. نو دا 1، 2، 3 او 4 کنجه. دلته دا بل شکل هم 4 ځلې لري او کنجونه خو مو ورته مخکې حساب کړل. 1، 2، 3 او 4 کنجه. نو 4 ځلې او 4 کنجه دا د دواړو شکلونو لپاره صدق کوي. دا هم 0 ځل او 0 کنجه لري. ښه دا شین شکل څه ډول دی؟ راځه نو چې ویې ګورو. 1 ځل، 2 ځلې، 3 ځلې او 4 ځلې. او دا هم 1، 2، 3 او 4 کنجه لري. نو دا هم 4 ځلې او 4 کنجه ده چې لومړی 2 شکلونو غوندې یو شان ده. آیا دا ټول شکلونه 4 ځله او 4 کنجه لري؟ نه هسې نه ده. اوس دې شکل ته وګوره. 0 ځل او 0 کنجه لري. او دا وروستی شکل هم نه معلومیږي چې 4 ځلې او 4 کنجه به ولري. راځه حساب یې کړو. دا 1 ځل، دا 2 او دا هم 3 ځلې. نو دا شکل 3 ځله لري. او که کنجونه یې حساب کړو نو دا 1، دا 2 او دا هم 3. نو 3 کنجه لري. او ډېره مننه تره جانه. د تره زویه زه تل په دې سوچ یم چې ته مې د تره زوی او یا مې تره یې، خو زه به درته د تره زوی وایم. ما په یو کتاب کې لوستي وو چې په نورو لارو یې هم په ډولو ویشلی سو. او هغه داسې وه چې آیا د شکل د ځلو اوږدوالی یو شان دی او که نه. اوس نو په دې شکلونو کې د کوم شکل ځلونه په یوه اوږدوالي دي. ښه نو ته ارام اوسه. راځه دا وګوره. نو څنګه چې معلومیږي دا شکل 4 ځله لري. نو دلته ګورو دا شین ځل لنډ دی له دې ارغواني ځل نه. خو که دې شکل ته وګورو معلومیږي چې د دې ځل اوږدوالی یو شان دی له دې ځل سره او یو شان دی له دې ځل سره او دې ځل سره هم یو شان دی. نو دلته مو ولیدل. نو دا 4 واړه ځلونه یو اوږدوالی لري. او دا حالت د دې شکل لپاره هم صدق کوي، یعنی دا ځل مساوي دی له دې ځل سره او مساوي دی له دې ځل سره او هم مساوي دی له دې ځل سره. دا حالت د 3 ځلیز شکل ته هم صدق کوي، یعنی د دې ځلې اوږدوالی مساوي دی له دې ځل سره او هم مساوي دی له دې ځل سره. او ډېره مننه د تره زو. زه اوس چمتو یم تر څو خپله ټولګه جوړه کړم. په زړه پورې درس و. زه هم خوښ سوم چې له تا سره مې مرسته وکولی سوه.